په پلازمینه کابل کې د لاریونونو پر دوام نن یو ځل بیا د کابل ښار او له یو شمېر ولایتونو څخه راغلو کسانو د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ او دغه راز د نوي حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه لاریون وکړ. دغه لاریونوالو چې شمېر یې لسګونه تنو ته رسېده د افغانانو پیسې خوشې کړئ او نوی حکومت په رسمیت وپیژنئ. شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له دې هېواد سره دې د مور او میرې چلند نه کوي او د پیسو په کنګل کولو سره د نور په افغانستان کې بشري ناورین نه پراخوي. لاریون یو ولسي لاریون او دا د افغاني غوښتنو په اساس باندې راجمع شوي خلک چې نړیوال موږ په رسمیت وپېژني، زموږ هغه حقه حقوق چې موږ یې لرو د یو نړیوال په حیث باندې هغه موږ ته راکړي، زموږ کنګل شوي پیسې ازادي کړي، بالخصوص د افغانستان اوسنی یعنی اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، د افغانستان اوسنی دولت په رسمیت پېژندل، د افغانستان د ولسونو په رسمیت پېژندل دي. دوی وایي چې په هېواد کې بشري ناورین پر پراخېدو دی او د ژمي پر رسېدلو سره د خلکو ستونزې څو برابره زیاتې شوي دي، نو نړۍ دې له نوي حکومت سره تعامل وکړي او دغه راز نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شوې بودیجې په خلاصولو کې مرسته وکړي. مسلم بشري او طبیعي او ولسي حقوق دې پرانیستل شي. دا د افغانانو او د افغانستان بشپړ مسلم حق دی. که چیرې زموږ دا حقوق ترلاسه نه شي، تاسو باور وکړئ افغانان به د ناروغیو او د لوږې او د ساړه سږني ژمي د لاسه ومري. دوی خورا ستر کړکېچن ژوند سره مخ دي. هیوادونه ناځوانه دي. لاریون کوونکو دغه راز خبرداری ورکړ چې که چیرته د افغانستان کنګل شوې ملي پانګه ازاده نشي او له نوي حکومت سره تعامل ترسره نشي، بیا به په افغانستان کې د ټولو ناخوالو پړه د نړیوالو پر غاړه وي. همدارنګه که چیرې دغه بحران یا هم له کنټروله ووځي، په دې کې نړیوال بالخصوص اسلامي هیوادونه مسؤل دي او بیا به هیڅکله دا جبران نه کړی سي. په پلازمینه کابل کې د لاریونونو په دوام نن یو ځل بیا دغه لاریونوال چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کوي او دغه راز د دوی بله غوښتنه دا ده چې د افغانستان نوی حکومت دې په رسمیت باندې وپېژندل شي تر څو په هېواد کې روانې ستونزې پای ته ورسیږي. احسان الله کریمي، STR نیوز، کابل.